ودې خندل که ودې ژړل رښتیا راته ووایه. ولا زړلې به مې خندلې به مې ځکه چې هغه تر ټولو بد عادت دې کوم دی؟ ټولو بد عادت خو مې کله چې تاسو باندې زیری وشو یا تاسو لومړی وختونو کې چې خبر شوئ تاسو نس کلنو ډلې ته سلیک شوي یئ او نس کلنو ډلې کې به لوبېږئ احساس مو څه و؟ څنګه مو وکولی شو نس کلنو ډلې ته لار پیدا کړئ؟ دا پوښتنه چې بل چا چې وکړي هغه ته بیا د ما به یعنې دا پوښتنه در باندې بد هم ولګېده زه پوه شوم. د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا د یوې بله خپرونه کې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي جاوید پښتین صاحب سره مرکه لرو او د ده په ژوند او کار خبرې کوو. داسې د موږ ته وخت راکړی او موږ سره په خپرونه کې دی ډېر زیات خوشحاله یو. پښتین صاحب لومړي سر کې تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایي ستړي مه شئ. مننه تاسو د پیج مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. مننه خیر اوسئ. تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې درته وایي چې تاسو له کوم ځای سره تعلق لرئ یا له کومې سیمې نه یې تاسو؟ موږ مرکز پسې د خواجه خیلو د شاتور کلي پسې تعلق لرو او وخت مې ټول همدلته پکتیکا کې تېر کړی. ښه ډېر ښه. نو دا راته ووایئ پښتین صاحب چې تاسو خو په 19 کلن لوبډله کې د بلر په صفت او د لیګ بریکر بلر په صفت باندې لوبېږئ که نه؟ او بالکل لیګ بریکر. نو له څومره مودې راهیسې کرکټ کوئ؟ تقریبا کرکټ خو مې له مینه زیاته و سره ټینس هم له وخته کړی ده خو ریګولر مې هغسې کړی ده 2 کاله مې کړی ده کرکټ و 2 کاله. 19 کلن لوبډله کې څومره وخت کېږي؟ بس نو دا 3-4 میاشتې کېږي چې بس 19 کلنو ټیم ته رالو کیمپونه ولو تقریبا ټول 8 میاشتې کېږي انشاءالله. د افغانستان بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو ترمنځ چې کوم 3 اړخیز ټورنمنټ و سریز و په هغو کې هم جاوید پښتین لومړنۍ تجربه و فکر کوم. هو بالکل اول ټور و زما په ژوند. څنګه مو وکولی شو 19 کلن لوبډلې ته لار پیدا کړئ؟ 19 کلن لوبډلې ته خو مو ډېر کیمپونه ولو هلته پرفارم ولو نو د ما لپاره پرفارم ډېر غټ هغه داسې 19 کلن لوبډلې پرې ورسولم خپل استعداد خپل محنت چې ما په هر وخت کې خپل محنت وخت مې ورکړی کرکټ ته هماغه نتیجه یې ښه وه. کله چې تاسو باندې زیری وشو یا تاسو لومړی وختونو کې چې خبر شوئ تاسو 19 کلن لوبډلې ته سلیک شوي یئ او 19 کلن لوبډلې کې به لوبېږئ احساس مو څه و؟ احساس خو بیخي د ویلو نه و بیخي غټ احساس مې لرل ځکه چې دا غټ لیول د هر لوبغاړي ارمان دی افغانستان کرکټ ملي ټیم شلټي نو واقعیت هم ډېر خوشحاله وم له خوشحالي احساس مې ډېر زیات ولو ځکه د هر لوبغاړي همدا خواهش شي. ودې خندل که ودې ژړل رښتیا راته ووایه. ولا زړلې به مې خندلې به مې ځکه چې هغه نه ولو چې ما چې کړی وای چې ډېر زیات خوشحالي او بالکل ته زموږ ویاړ یې یقینا ستا په تا باندې موږ ویاړو چې له پکتیکا څخه دغسې یو لوبغاړی سلیکټ کېږي 19 کلن لوبډلې ته بیا لوبېږي. لومړۍ تجربه لومړۍ ازموینه او لومړۍ لوبه مو د چا په وړاندې وه؟ لومړۍ لوبه مو د بنګلادیش په هېواد سره وله چې په هغه کې ما که څه هم وکټې ډېرې پاس بالنګ ته جوړې ولې چې هغه د موږ پاس بالرانو ډېر زر آوټ کړل. لومړی اور د ما د ژوند د غټ لیول 19 هغه د بنګلادیش په خلاف باندې و چې په هغه کې ما یو رن ورکړو او نور وکټ ختم شول. او بل نو یو رن د په څو اورونو کې ورکړه؟ یو اور بس هغه یو اور ما ته راغی ایستم اور وکټ تقریبا 9 وکټ و بل یې ما رابوس اخري وکټ یې واخیستله. نور د کومو لوبډلو په وړاندې لوبېدلی یې؟ بل 2 لوبې مې ترسره کړې سریلانکا په خلاف باندې ځکه چې هلته پلیران ډېر زیات ولو او وکټ هم پاس بالنګ ته سپورټ وی نو د ما هغه همدغه ولو چې تل مې تجربه حاصله کوله که میچ ته ناست وم نو تجربې مې بیخي زیاتې ولې او میچونه مې 2 میچونه کړي دي بنګلادیش په خلاف باندې. تاسو پکتیکا ته راغلي وای چیلنج کپ کې موږ سیالۍ تاسو ولیدلې د تاسو په بال کې ډېر زیات کمال موجود دی ځکه په لیګ بریکر بالنګ کې داسې تیز بال ترسره کول په راتلونکي کې څه هیله لرئ مخکې کې؟ هغه خو د هر پلیر ارمان چې د افغانستان کرکټ وکړي د ملي ټیم شلټ په ځان ولري
ارمان مې همدا ده چې انشاءالله یو وخت کې به زه د ملي ټیم او د افغانستان ویاړونه راوړم لکه زموږ راشد ده، قیس ده، ظاهر ده، موجب ده، نور احمد ده. انشاءالله ما امید ده همدغه داسې د افغانستان شلټ او د افغانستان لپاره ویاړونه راوړم. نو یو لوبغاړی باید له کومه نه شروع کړي او څه باید په ځان ومني تر څو د 19 کلن لوبډلې ته یا ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي؟ کرکټ هم هغه هر پلیر ته کوم چې کرکټ کوي هغه ته معلومیږي ځکه چې کرکټ ډېره حوصله غواړي، محنت ډېر غواړي او غټ هغه دا داسې حوصله باید هر پلیر زیاته ولري ځکه چې بعضې پلیران دي بې حوصلې خو حوصله د پلیر لپاره ډېر غټه کامیابي ده. انشاءالله چې یو وخت به دی خپل منزل ته رسېږي. حوصله، محنت. وروستۍ پوښتنو ته راځو. د ژوند تر ټولو بده خاطره د کراته ووایه. تر ټولو بده خاطره خو هلته وه خوست کې چې موږ ټرایل ورکړو. موږ رالو ګسټ هاوس ته، هغلته موږ سره پکتیکا پلیران وو، عطا او واجي وکیل وو. نو موږ سیالت رالو، بیا موږ کرکټ بورډ ویل چې موږ هغه اعلانوس 10 نفر اعلانوس چې دا سلیکټ دي. نو هغه وخت کې موږ پکتیکا یو لوبغاړی د عبدالله زدران هغه چې کله احوال راکړو چې عطا او واجي وکیل ستا او ته نه یې پکې. نو زما لپاره ډېره بده خاطره وه، واقعیت هم ډېر خفه شوم. او دا خو رښتیا هم ډېره بده ده او زه ما در سره خبرې کړې دي. تر ټولو ښه خاطره به دې راته ووایم دا اوس که خاطره خو بیرته همدوی پسې وله چې بیرته ما باندې هغه زیره ولستوي پکې زیره خو بس چې ورې ورالو نو ما نه پوښتنه مو وکړه چې ګسټ هاوس ته هغه سلیکټران رالو، بیا موږ ورالو پکتیکا چې څوک سلیکټ دي، بیا د ما نه مو چې هغلته د ما ښه خاطره ما هلته وله. او بلکل ډېر ښه، یعنې وروسته یې واخیسته بیرته؟ او بلکل بیرته اخیستی یې ومه خو بس پلیرانو دومره لکه چې د ما نوم اورېدلی نه و خو واله مه پکې سلیکټ وم. نو یو بله پوښتنه ده، تر ټولو بد عادت کوم ده؟ ټوله بد عادت خو مې ما ته خو نه ښکارېږي دا پوښتنه چې بد چا چې وکړي هغو ته بیا د ما بد یعنې دا پوښتنه در باندې بد هم ولګېده، زه پوه شوم. په هر حال دا مونږ یوازې تفریح په خاطر درنه وکړه. هیله ده چې خفه شوی هم نه وې او که غوښتل د ویډیو کې هم نه ورکوو. نه څنګه؟ ښه، نو تر ټولو ښه عادت مو کوم ده؟ ښه عادت خو بد او ښه عادت هغه نسم درکولی ځکه چې هغه انسان ته خپله دومره نه معلومیږي لکه څومره چې ملګرو او چا سره وخت تېر کړی هغو ته بیا زیات معلومیږي. تا نه ډېره زیاته مننه کوو پښتین صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. لا بریاوې مو نصیب شه او زموږ هیله خدای نه دا ده چې تا په ملي لوبډله کې مې یوه ورځ ووینو او د ملي لوبډلې برخه هم واوسېږې. 19 کلنه لوبډلې کې خو یقینا موږ ولیدلې ستا هغه وړتیا، ستا استعداد د ستایلو دی. لا ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. مننه، خیر اوسې. له تاسو هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. تل همداسې د ځوانانو سپورټ لپاره پکتیکا کې زیات ټیلنټ ده خو بس بدبختانه سپورټ شوي نه دي. انشاءالله بس تاسې د هر پلیر همداسې سپورټ وکړئ. انشاءالله چې هغه میډیا او خلک او افغانستان یې پېژني چې پکتیکا کې ټیلنټ شته. انشاءالله مننه. حتما څه چې وروسته پورې د هغه به کوو که خیر و. نو تاسو هم دوستانو ډېره مننه. د جاوید پښتین سره د افغانستان د 19 کلن لوبډلې لیګ بریکر بالر سره مو مرکه کوله چې په کم وخت کې ډېر زیات استعداد سره د سلیکټ شوی ده او د انتخاب شوی ده ملي 19 کلن لوبډلې ته او بالاخره له بنګلادیش سره او د سریلانکا په وړاندې ولوبېده. لا بریاوې نصیب شه او تاسو ته هم ښه وخت او بخت غواړو. د الله په امان.